یو خورا شریکه نه ته ما ته نه ووایه که نه چې په دې علاقه کې ولاړ سینګې غله ولې زه تا ته غل کړم نو غل نه چې په شپول کې ووتې دا راته ووایه هوښیار چې هغه خور مې څنګه ده خور دې ښه ده سپکه ډته چې څه راولېږي څه خو رالیږي نه خو چلته راشي ډک شي نو باربروزو تمانچه دې لاس ولې ده چپچا اوس په یې باندې ګورې دا سپی مې ولما چاته وې تا ته ویم که نه زه ستا اوښ یم څنګه به ما سپمې ولي خامخا به دې باندې ولما سم کښېنه ښه سترګې به دې ماسي به نه کې ګورې ظالمه ګورې خو ته به ریاد کړمه ګورې دقه خو دقه دی که چل دی که نه چې کم از کم دا خور دې نه وي که نه تا سره ما کتلي وو ښه د هغې نه خو یارېږي که نه ما ترې پته لګي نه را دا خبرې ما ته مه کوه ولې او که نه ګورې دا خو ویم زه به درځم که نه او په تا به پیسو کبان وړم او هغه به داسې خورم په چا به کبان وړې په تا ویم زه به درځم که نه او خور ته به مې ویم په ده کبان نه وړه چې وخورم ته به یې خورې ولې څه کې ته به یې خورې څه نه هلکه سم څه ګورې یاد به دې کړم ورته ښه څه مې کار روزګار نشته او څه تا لیونې کړم ویې کو په هغه کوڅه مې ولیدې که نه دا سترګې درنې وباسم ځه وځه اخواني ځه تمانچه ورسره یې خو ډېرې بېخه بنیاد وباسي د ډزه باندې ونه کړي خپې وباسي ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قراره راشه مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما جانان راغی جانان دې راغی انا جانان تا نه یادوم تا د خدای د ملکونو پناه کړي دا ولې وډو ته ما پسې لارالې د خدای ظالمې نو ځکه راپسې رایم چې کور کې نه یم چې په کوم طرف ته دي انو په کوم طرف به لاړه چې په دې سپین سر راغلی به خشاک مې کولګو تم په کور ناست یا بل په کور ناست ټک کارم نشته نو څه به خورو پاتې سنجا پې دله پخه کړه خلو قاریږي سله د خدای ظالمې کار به میلو شي که نه کار به میلو شي ته دا غم مه کوه وي اله به سبا کومه چې ستا روزي پیدا کړم خو ټیک ده خو هغې سره دا هم ویلي دي چې څه محنت پکې محنت شرط دی هسې خو ده چې د اسمان نه نه راغورځېږي مخکې به راغورځېده عربانې بند اسرائیلو بنده کړه او چې اوس یې په محنت باندې راکوي عربانې تا بنده کړه محنت نه کې ته راځه کور ته ځو الله به خیر کړي ته دا غمونه مه کوه که سړیه الله خو به خیر کړي خو ستا په نصیب کې ماته خیر نه ښکاري ښه نو ستا په نصیب کې شته ولې نشته دی زموږ خو به ای خدایا ای خدایا چې هغه زړې خواږانې رایادې چې اوس مې پړدړ شي ستا څېرلې ولې ورکولمه نو زما دادا نو یا دادا په دې څلي در سره څه وکړمه شکر وباسه چې ما وکړې ما د دې په شان د ګل په شان ځوان د باندې ځان خراب کړو به زه دې داسې پاتې شوی وې داسې دې زړی شوی وې خو چې په تا نه وې اورېدلی بیا دا هره ښځه داسې وایي چې واده شي بیا دا خبره کوي خدای شته کو چای نومه به غشته خو زه راځه سړیه راځه دا وخته دی جنګ ببره دلته د نه خلاصه نه شومه خدای پاک اوس میلې ته ضرور شومه راځه کنه راشه خو یو دغه خبرې ته وکړه ولی داسې کې ورور یا څه کار کوي ته خپل بیروزګار مې فلارم سټک نه کی کنه او بیبي کور قاریږي ودا من کړه خر ولاړو کنه نو ما دا میله کې خرڅ کما نو ما دا سو خو به درې کوم نه غیار وړو ما دې ته بل شل روپې راشي میلې ته بودم نه نو د خدای مسلمانانو چې دونه میلې ته ځي کنه نو خو خنه چې په میرا خرڅ کی دا واقعي چې پتا به خر کوم خو والا ښکاری کنه ټول مری ساتلی مله سره ښکاری کنه ساتلی کوم دي کنه نو پسو به راکی یا نو ستا پسو لګي سي نو د خدای مسلمان ته قیمت وای نو زمرته ویم یا بس زبد الاخیری کم دی په 1000 روپے درکم ولی ځان په ټکټر لیسو ولی په دې صرف تیرونه کیږي ځان پیکه خر دی سمیخه ساروي خو نه دی الا ته دې قیمت نن سبا خبرې دا چې کم نه کوي د زمکه پیجار دي ته وي ښا دا نایاب شوی دي خرو او ته دې خو لګ راوړو در به کوم نه ښا وړو ولې نه وړنه تاسو خپل خر په ما باندې راخصه دا خو زما دی ولې تاسو کې زه راجوري
خراج ولي یې دا به سره غپ لګو ته په ډرامه باندې فلم نشو دا خپل خر دیواله څوک به درنه بوجو خرق پدې کی د تا رقم نه راوځي دا مخبره ده نو خدای دې بیخو بنیاد دوه سال سګران شوی خو مخبره کې سرن کو کنه واپس یې بوزم ته سره بوجوس په ملي ته بوجو نن ملي روز دا شو بزر وکړه زه به دا څه کار کنه چې زه په لګ ورسورې غواړم کنه کوټه کې د سار نه پروت دی دا نه کوي چې زه وځم څه کار روزګار وکړم لا خیر علي ستړی مه شي خورې څنګه یې ښی خیر دی خاوند مې ګرمي شوې ده لږ ماسته به درکړنی ګرمي شوې بابوجه ورته ووه موږ که ماسته کوم دي موږ خو یوه غوا وه هغه د پوړې نه ونیوله خرڅ یې کړه یوه د خرې بچی را کړه پاتې شوی هغه د ټوپک دپاره هغه وراره خرڅ کړو موږ که ماسته څه کوي لیونی شوي دا څه وایو څه وایي ماسته غواړي دا هغه غوا نه زه خلاصه کړم و څه ورکړم همداسې کار دی که نه مونږ له خدای شته کو درک لګي باسه اله د خوارو دا دې به مو سره خرڅ کړی و که نه کم دی کوتیالې خو چې درې کم دا موږ به څه کوو موږ شته نه تنګ یو دې تاسو ګورئ زه سړیا نن خو د قربانۍ څرمنې څاڅې شوي وو چې څوک کلیم نه یې په قخه اخته شم دې نه ښکلې نه وه ښکلې نه وه هر یوې ته داسې بلکل بلکل کېږم ستا دی غټ پټ مېړه دی ما څه ووي سړیا نو چې ښکلي سړي خلک وویني نو ماشاءالله هسې ماشاءالله مې ورته وي سړیا ما ته پته ده چې ماشاءالله دې ولې ویم څه دپاره دې ویم نه بس د سړیا غریب سړي کار دق کوي په کور کې درک نه لګي او بار بجې نه کوته په وربل لاس وي یا خدای دې بیخ ته بنیاد ته ښځو باسي بس یوه ته ډېرې چې مازغه راله خورې زه دې کومه وساتلمه ټک کار نه کې بس دغه کوټه کې پروت یې څادر دې په غټه ګوته کې اچولی او ستوني ستاک شوی زه یې کومه وساتلمه د خدای ظالمي خو دونه وخت مې مزدورۍ وکړې خو ته مړه نه شوې خو د ښځو کار دا وي چې ما یې څه راوړي دي ما یې دې څه راوړي دي د مور د کوره پېشتري ساګ راوړي او د مور د کوره خو ما څه راوړي دي ما ته په دې کور کې یو داسې شیز وښایي چې تا راوړی چې ته په دعوې څه ووایې چې دا مې راوړی نه نو اوسه پورې تا خاورې خوري چې د مینې خبرې ونه کړي سم کار نشته او څه ته نو تا خو خاورې م رانه وړې خاورې به دې راوړی وې کوټه به مې پرې خېړ کړی وې په د شپې چې راپاڅم خپه مې پکې واوړې دومره کندې دي پکې د خدای ظالمې د مینې یو دوه خبرې کولې مونږ په دې مړېږو په مینه باندې څوک نه مړېږي دا خېټه څه غواړي مینه باندې مړېږي دا د عاشقانو کار دی او د هغوی مازغه خراب ها دا عاشقانو کار دی لکه زه د عاشق مشق نه ښکارم نه د عاشق نه چې ته ولړونې هم نه ښکارې اوس بس خیاله کښېنه مړې د ناستې چنده څه نشته او یې ما سره کښېنې نه او ما سره کښېنې نه نو نه غالب څه کار کوي او نه څه هغه د ګوتې ځان څه ونیسه او کار لې بوځه بیا کوټې ته شپې خدای دې در باندې راوغورځوي شرق دی لګي نس کما کم دا شرق یې اوس کا چې چیو کې پې نه نغه چیوي ام په شرق دی لګي د بیروزګار د بیواسه کی روپې د سره لګي سړی د څه لکه خواص می خو زماله دا دولت براشي اماله دا سره خزر په شان دی بیودولم وې چې راځي کنه د میدان سره وړې ما خو چې دا دولت کله راشي کنه خدای بازیګر بل په واړو وې دې هغه څنګه خیمه ته څنګه زم خیمه ته څنګه هغه وینداره تو یا چې مو دې کور کې ده او کور دا ورسې چې په خړل دا او پیار دې لارم کور دی نو ته په کړې سو وسایسته راځه کنه پته سو خټینګ چې په خړل ډکی بګنی غودريږي کنه و سره مټیانم دي او بسکټم دي او کوم نه خ ګرم پراټې هم په خړل یا خو سم کار دی مړ ویم دا څه کار وکنه ساجي کوم دا پیار دې پیکا دا پیار دې پیکا کني جنګ څه څه ګر سم دا هغه توپه نه پرې وته تو کنه را پوتې ګور به چې ما څه بدوا چوکا کستاستر کې نه وي او د موستر کې نه وي دی وجه ما مخکې وشتو او ډېر ته کې ډېر دې زبرسټ کې کنه خو دې ډېر نو سوچ کې پتا کوم حادثه تیری کوم دا غي نه الله وساته څنګه خالم دې کار وکړه وسمه چې دا نو کړه ورسره چاوس کما وسمه پلان مې ناسه حاجه سي اته نو سره بیا چا کړو نه کې ته ډېر زیات غره ما ته څه صفاتو کو حاجه ماما لا مکن کله ها مړه پچو دا یو دوه مرګرو نو بچا خو باندې لام په نو څنګه سره دا چې زم نه لام بابا او هغه یو کوکستر یاد او هغه نه لام دا نو دا اوس وګوره
موږ په کور کې سره چې ونوموند او دی و چې کوم دی چې کې څه سره یار دي ورته سره یار دي زما پلار به راباندې جوت وخېږي ته خو ته ډېر زیات ګران یې ماما اوس یې راټینګ که څه به وکړمه بس کور کې خو یو دادا دی او لاون دی زما دی خو چې کوم خارو بچې دي ټول وخت کې مې چې کوم زیړ نیولي دي نه ځم کور ته اډو ځم همدلته باندې غلیلان نشي غلیلان نشي یا په قهر اخته شي وایم چې سهار راوځي نو ماښام را پیدا کېږي د کار روزګار سره څه غم نشته نه او ته خو چې کوم دی اوس دیارې تللی و په دې ساعت راغلی یو زه خو ګوره سپین ګیر یم که نه زه خو سپین ګیر یم باقي شرمېږم نو ته څه کار روزګار کولی څه به خورو همدادا روزګارونه نشته دی که نه او یو چا سره کار وکړې سبا د کنې په وخت باندې پیسې هم نه درکوي بیا به چې کوم دی د هغوی کور ته مخې ته ځې او راځې چې پیسې راکړه دیاړي مې سره کړې ده ما خو یو بل کار سوچ کې کړی دی خیر شه همدادا داسې کار کوو که نه خلا شروع کړو ماله سړیانو اوس دې په دې شرمې شرم خبره نشته دی نن سبا خلکو سره دونه موبایلې دي که نه اوې په نظر دا نه چې مطلب غل لا باندې راغی څوک را باندې بس هغوی صرف نښتې داسې باره یې دکي که نه بس یو به ترې راپورټ کړو د یوې میاشتې راشن پرې کېږي خبره خو دې ښه ده خو دا به تختو څنګه تختو به یې داسې که نه هغه ګورې دوله کاکا سره موټرسایکل ولاړ دی که نه ولاړ دی هغه ته بویه که نه دا موټرسایکل لږ راکوي په کار هم دی چې بویې ځو که نه بیا نور طریقه ماله راځي موټرسایکل به راکړي ته وګوره ستا پخوانی یار دی یاره السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر دی څنګه باچا ښې خیر شکر دی یاره باچا دا موټرسایکل مې په کار دی بازار پورې ځو یعنی که موږ په خپله په روان یو ناوخته دی د خدای ظالمه صرف 15 منټه پرې لګي زر راځو ولې خو دستی که ده ښه او ته دا راکېنه تیل پکې شته او تیل پکې شته چې زه راوړم ما به کور ته بوځي ها دا بوبل دی یاره ما دلته کېنه که نه څه کوې السلام علیکم وعلیکم سلام دا بیا والي دا والي ښه باقي به څه کوو اوس مې وخه نو